تا لکه د غله راته کاته داسې، تا لکه د غله راته کاته داسې، ځکه خو د یوړو رانه زړه داسې، او څنګه چې تار تار دي ستا په مخ زلفې، څنګه چې تار تار دي ستا په مخ زلفې، ودې کړه زما په ګریوانه داسې. ګرانو کتونکو زاریان د وړمو د هندارې په سکرین په سلامونو په ستړي ماشي هرکلی کوم، په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ د پروګرام مقصد دی هغه ورک لالونه چې په ایرو کې دي، داسې وخت په وخت یې تاسو سره معرفي کوو. نن راغلی یو د شمالي وزیرستان میرانشاه سیمې ته، چېرته چې شیرداد وزیر صاحب ژوند کوي. نن به د شیرداد وزیر صاحب سره د ژوند په هکله او د ادبي په هکله د سره پوښتنې کوو او شاعري به هم ترې نارواو. په ټولو نه اول زه په خپل پروګرام هنداره کې شیرداد وزیر صاحب تاسو ته مینه ستړي ماشي یا ستړی ماشي. مننه، ډېره مننه، مهرباني. شیرداد وزیر صاحب د پروګرام شروع به د غزل نه کوو، ځکه چې زموږ مینوال د غزل سره بلا مینه لري، نو اول شروع به د غزل نه وکړو. هیڅ ولا تاسې په خدمت کې به زه اول یو غزل تاسو ته وړاندې کړم، یهی چې بې اختیاره مې له خولې ووتې کړي کې، بې اختیاره مې له خولې ووتې کړي کې، بیا مې ویښې شوې په زړه کې د درد څړي کې. او شعر دی چې ستا نه امره ته جوړېږي نه پوهېږم، ستا نه امره ته جوړېږي نه پوهېږم، چې راکاږمه په ځمکه باندې لیکې. مننه. ستا نه امره ته جوړېږي نه پوهېږم، ستا نه امره ته جوړېږي نه پوهېږم، چې راکاږمه په ځمکه باندې لیکې. او دواړه سترګې مې چې ډکې دي له اوښکو، دواړه سترګې مې چې ډکې دي له اوښکو، د زړګي سره مې دي په غم شریکې. او شعر دی چې نه په وړاندې ترې وتی شم نه په بیرته، نه په وړاندې ترې وتی شم نه په بیرته، رانه تاو دي د هجران تورې طریقې. او شعر دی چې ستا په مینه کې خرابې شوې جانانه، ستا په مینه کې خرابې شوې جانانه، نن زما خپلو پردو سره اړیکې. مننه. ستا په مینه کې خرابې شوې جانانه، نن زما خپلو پردو سره اړیکې. او مقطع ده چې ښه په سوچ سره مزل کوه شیرداده، ښه په سوچ سره مزل کوه شیرداده، ګوره ډېرې دي د عشق لارې بریکې. واه واه، ډېره مننه، ډېر خوند یې وکړو شیرداد وزیر صاحب. لکه څنګه په ادبي دنیا کې تاسو د شیرداد په نوم پېژندل کېږئ، زموږ مینوالو سره مو که خپله لنډه شن پېژنګلو وکړه نو دا به ډېره ښه. زه خپل نامه مې شیرداد خان ده او کلمي نوم مې شیرداد وزیر لکه استعمالوم، او د شخوادي بوراخیل وزیرو سره تعلق لرم. صحیح، ډېره مننه شیرداد وزیر صاحب. نو دا تاسو کله محسوسه کړه چې پر شیرداد کې دننه یو شاعر ژوند کوي؟ نه هغه کله وخت و چې تاسو د شاعرۍ لیکل پیل کړل؟ یار داسې خو د 1999 نه لکه اکثر زه لیکل کوم، لکه شاعري سره مې شوق پیدا شوی دی. صحیح. نو دا خو بل ها وخت کېږي چې تاسو د شاعرۍ میدان ته راغلی یئ، نو آیا تاسو څه مواد هم لرئ، یعنی کتاب مو چاپ دی که نه دی چاپ؟ یاره کتاب خو مې نه دی چاپ کړی، خو لکه مواد شته را سره یا زیات شته انشاءالله الحمدلله. صحیح. بس خدای دې وکړي چې تاسو دې ته وتوانېږئ او کتاب چاپ کړئ. نو داسې کوم یو شخصیت دی چې هغې نه تاسو متاثر یې او خپل استاد یې ګاڼئ؟ یاره خو دلته یو پروفیسر جاوید جان صاحب دی لکه زما استاد، او یو طیب الله رحمدل صاحب دی، او یو لیوانی وزیر صاحب دی. ډېره مننه. داسې کوم ادبي تنظیمونه دي یا ټولنې دي چې هغې سره تاسو ناسته پاسته ده او په باقاعده مو تعلق دی ورسره؟ لکه د وزیرستان پښتو ادبي جرګې سره لکه هغې غړی یم زه، او د هغې سره د مخکې نه اوس هم ورسره یم، هغې وزیرستان پښتو ادبي جرګې سره تعلق لرم. ډېره مننه شیرداد صاحب. داسې کوم ادبي صنف دی، نظم دی، غزل دی، نثر دی چې تاسو ته زیات خوند هم درکوي او تاسو زیات کار هم پکې کړی دی؟ یاره خپل شوق مې د غزل سره ډېر دی، خو غزل او نظم مې دواړه لیکلی دي، لکه دا دواړه لیکم، نظم او غزل هم. ډېره ښه ده. اوس به داسې وکړو چې که زموږ مینوالو ته مو یو 2-3 کلمونه نور هم ډالۍ کړو نو دا به ډېره ښه وي.
بالکل یوه کتا اول درته عرض کوم ارشاد چې اوس خو مې پام شو ورته څه نه څه اوس خو مې پام شو ورته څه نه څه نه پوهېږم دومره په ځان پوه شومه او خود به مې په زړه وي تورې وینې ډنډ خود به مې په زړه وي تورې وینې ډنډ ټولو مرغمونو کې رالوی شومه او بل به غزل درته ووایم وایي چې په چا هم ښکلي نه کوي زړه سوای نو خود به ژاړي په چا هم ښکلي نه کوي زړه سوای نو خود به ژاړي په خپله ورکوي چې زړه کې ځای نو خود به ژاړي او شعر دی چې د لاس نښې ټولې را واپس کړي چې څه چل و د لاس نښې ټولې را واپس کړي چې څه چل و په اور یې راله کېښودو زړګی نو خود به ژاړي او ویل یې چې د تا سره مې مینه هډو نشته ویل یې چې د تا سره مې مینه هډو نشته چې دومره نا امیده شي سړی نو خود به ژاړي خو شعر دی چې ګیله خو له پردیو هسې نه کېږي پردي وي ګیله خو له پردیو هسې نه کېږي پردي وي خو کله چې له خپلو شي پردی نو خود به ژاړي او مقطع دو چې د عشق په داسې رنځ دې کړو اخته چې روغ به نه شي د عشق په داسې رنځ دې کړو اخته چې روغ به نه شي شرداد چې وي تر څو پورې ژوندی نو خود به ژاړي ډېر ښکلا نور هم څه درنه اورم مننه بل یو داسې ویړ غوندې نظم دی چې نه ستړی کوونکی نظم دی وړیکی غوندې وایي چې ډک له جنګونو جنګ ځپلی وطن دا په بارودو سوځېدلی وطن دا په مرمیو ټول دغلی وطن دا په بمونو نړېدلی وطن دا په سرو وینو لمبېدلی وطن د ځورېدلی کړېدلی وطن د زخم دردېدلی وطن د ډک له ویر په غم لړلی وطن دا په لمبو کې تړکېدلی وطن دا یو خفا او رنځېدلی وطن دا مونږ ته پلار نیکه ګټلی وطن دا د ښاغلیو دا ښاغلی وطن نن راته ژاړي غلی وطن مونږ ته یې نن صفا وویل راته یې بار په ژړا وویل زه چا وران کړی یم پوښتنه کوم بس یو د دې ځواب غوښتنه کوم ډېر الله ډېر ښکلا نور به سره شریک کوم بل به یو غزل در سره شریک کړم چې غزل دی چې تا چې راپورته کړې مړې سترګې د نرګس په شانې تا چې راپورته کړې مړې سترګې د نرګس په شانې له خپله ځانه مې ور واخیست د کوکنس په شانې او تکه هر صورته کاته کړې د نفرت په نظر تکه هر صورته کاته کړې د نفرت په نظر دا زه ګڼم وړه د مینې او د ترس په شانې او خود به مې زړه لکه مرغه پکې بند وخت تېروي خود به مې زړه لکه مرغه پکې بند وخت تېروي ته چې لرې زلفې د لومې د کپس په شانې او چې نوم د کفر ورکوي او مینه جرم ګڼي چې نوم د کفر ورکوي او مینه جرم ګڼي ځي به دوزخ ته څوک چې وي د هغه کس په شانې او شعر دی چې د وطن پیغلو مو خپل رسم و رواج هېر کړی د وطن پیغلو مو خپل رسم و رواج هېر کړی کوي خویونه د یورپ او د پیرس په شانې د وطن پیغلو مو خپل رسم و رواج هېر کړی کوي خویونه د یورپ او د پیرس په شانې او ستا بېلتانه راڅخه یوړو ستا بېلتانه راڅخه وړی دی خوب نه رادرومي ستا بېلتانه راڅخه وړی دی خوب نه رادرومي کوم کری شپه پر یادونه د جرس په شانې په مقتدو چې ګرداب ته راغلم د عشق یو بل خټکرې خورمه ګرداب ته راغلم د عشق یو بل خټکرې خورمه ګرځم را ګرځمه شرداد پکې د خس په شانې ډیره مننه شرداد وزیر صاحب شاعري مو بلها خوند را کړو یو آخري کلام به را سره شریک کوئ بیا به خپله مرکه راغونډوو یو زوړ غزل به درته ووایم چې د دنیا په واړو چارو کې ماهر یم د دنیا په واړو چارو کې ماهر یم خو د حسن له ادراک څخه قاصر یم او شعر دی چې جوړوم د مدام ښکلي تصویرونه جوړوم د مدام ښکلي تصویرونه ستا د حسن د خیالونو مساور یم او شعر دی چې دا خو ستا د پاکې مینې برکت دی دا خو ستا د پاکې مینې برکت دی چې په زړه د آینې غوندې طاهر یم او شعر دی چې په باطن مې داسې مه ګڼه په خیال کې په باطن مې داسې مه ګڼه په خیال کې لکه څنګه په صورت سره ظاهر یم
او شعر دی چې تم دین تم ایمان تم مذهب یې تم دین تم ایمان تم مذهب یې که د تا نه مې لاس واخیستو کافر یم تم دین تم ایمان تم مذهب یې که د تا نه مې لاس واخیستو کافر یم او په غزلو کې زما ځکه ښکلاوي په غزلو کې زما ځکه ښکلاوي متاثر چې د امضا او د خاطر یم په غزلو کې زما ځکه ښکلاوي متاثر چې له امضا او له خاطر یم او ستا د حسن ستایل عقل هنر غواړي ستا د حسن ستایل عقل هنر غواړي زه شرداد خو یو ادنا غوندې شاعر یم. واه 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 ډیره مننه شرداد وزیر صاحب. د پروګرام په دې اخیری شبو کې به زمونږ مینوالو ته او د ځوان کل ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ زه خو دا پیغام ورکول غواړم چې ورورولي دې وکړي او مینه دې خورا کړي او د جنګ جګړې نه څه هم نه جوړېږي. ډیره مننه ګرانو مینوالو. دا و شرداد وزیر صاحب چې د سره مو ادبي هلو ځلو په هکله خبرې وکړې او شاعري مې هم ترې وروله. اوس ما اریان داوړ ته شرداد وزیر ته قربان داوړ ته او زما سره په څنګ کې ناست ملګرو ته او کیمرامین علم داوړ ته راکړه اجازت. تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم.